د افغانستان ملي ټلویزیون درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ازادي د یو ملت هویت دی چې ساتنه او پالنه یې د ویښو او ځیرکو ملتونو کار دی. وایي چې ازادي ورکول کیږي نه بلکې اخیستل کیږي. دا چې له نن 3 کاله وړاندې اتلو افغانانو د خپلې تورې په شرنګ او په فکري مبارزې د امریکا او متحدینو غرور مات کړ او د تاریخ پر زرینه پاڼه یې خپل ویاړ خوندي کړ. د همدې ویاړلې ورځې په مناسبت مو دا خپرونه ځانګړې کړې. تاسې ته به هم په خپرونه کې وخت درکوو او د ازادۍ یا فتحې په اړه به ستاسې له قدرمنو لیدونکو څخه ترانې او شعرونه اورو. ترڅنګ یې د همدې ویاړلې ورځې په مناسبت په مرکزي سټوډیو کې له درنو میلمنو سره هم مل شوی یم. تمه ده چې د خپرونې تر پای شي به راسره مال پاتې شي. هموطنان گران قدر و ارجمند، این روزی پربرکت و پرتمنا به تمام بیننده های عزیز تبریک و تهنیت عرض می دارم. امید است که تا ابد مستقل و خپلواک بمانیم. قدرمنو میلمنو، تاسو ته هم په خپرونه کې ښه راغلاست وایم. ستړي مه شئ، دا ورځ مو مبارک شه. ډېره زیاته مننه. قدرمنو لیدونکو، په خپرونه کې راسره د هېواد ویاړلي او تکړه ترنم ویونکي ښاغلی مولوي صاحب شمس الرحمن مستغفر، مولوي صاحب محمد طاهر بهار او مولوي صاحب عبدالواسع صمیم میلمه دی چې د خپرونې په اوږدو کې به د زمري یا اسد د 40 یا د فتحې په تړاو به له دوی سره د زړه خوله وکړو، د دوی ترنم به واورو او په ټوله کې به د جهادي ادبیاتو په تړاو له درنو لیدونکو څخه هم واورو او د دغې ارزښتناکې ورځې په تړاو به شعرونه او ترنم واورو. تمه ده چې تاسو هم د خپرونې تر پایه راسره مال پاتې شئ. مستغفر صاحب، بیا هم ستړي مه شئ. اورو له تاسو څخه دا چې د زمري یا د اسد میاشتې په تړاو مو دا خپرونه د ازادۍ د شعر تر سلیق لاندې ځانګړې کړې ده. نو له تاسې اورو چې په خپل خوږ غږ کې د همدې ورځې ارزښت راته د شعر په ژبه وړاندې کوي. خیر مننه قدرمن صاحب. زه به د دغې ورځې په مناسبت باندې د مولوي محمد هاشم ذاکر صاحب شعر اورو په ډېره مینه حضور کې وړاندې کوم. کور د ښکلا هېواد نوی دی جمال دی، ایښی دی په ټنډه د شهید د وینو خال دی، بیا دې د حریت او ازادۍ ختلی پال دی، بیا دې د حریت او ازادۍ ختلی پال دی، بیا دې مبارک شته ګټلی استقلال دی، بیا دې مبارک شته ګټلی استقلال دی. ټوله دې له غېږې نه کړه توره د اشغال لمنه، ټول جهان دې مات کړو د اتلو میړنو وطنه، ټول جهان دې مات کړو د اتلو میړنو وطنه. تورا کې دې ایښی الله څومره لوی کمال دی، تورا کې دې ایښی الله څومره لوی کمال دی، بیا دې د حریت او ازادۍ ختلی فال دی، بیا دې د حریت او ازادۍ ختلی فال دی، بیا دې مبارک شته ګټلی استقلال دی، بیا دې مبارک شته ګټلی استقلال دی. دا د اکبر خان مینه دا د ملالۍ ټپه، دا د زرغونې پړونی دا د میرویس خان شمله،
دا د زرغونې پړونی دا د میرویس خان شمله دا لرغونی کور د ګران عمر او د جلال دی دا لرغونی کور د ګران عمر او د جلال دی بیا دې د حریت او ازادۍ ختلی فال دی بیا دې د حریت او ازادۍ ختلی فال دی بیا دې مبارک شتا ګټلی استقلال دی بیا دې مبارک شتا ګټلی استقلال دی کورې د ښکلا هېواد نوی دی جمال دی ایښی دی په ټنډه د شهید د وینو خال دی بیا دې د حریت او ازادۍ ختلی پال دی بیا دې د حریت او ازادۍ ختلی پال دی بیا دې مبارک شتا ګټلی استقلال دی بیا دې مبارک شتا ګټلی استقلال دی دلته اولسونه روزل شوي په ایمان دی دلته ټول قومونه په غیرت او ننګ ودان دي دلته ټول قومونه په غیرت او ننګ ودان دي دلته د پردو امپراتوریو ژوند محال دی دلته د پردو امپراتوریو ژوند محال دی بیا دې د حریت او ازادۍ ختلی پال دی بیا دې د حریت او ازادۍ ختلی پال دی بیا دې مبارک شتا ګټلی استقلال دی بیا دې مبارک شتا ګټلی استقلال دی تا نه دې لوګی شي د ذاکر د غزل توري وي دې په تا تل د کلمې د بیرغ سیوري وي دې په تا تل د کلمې د بیرغ سیوري پروت دی د پامیر پر اوږو سپین د بري شال دی پروت دی د پامیر پر اوږو سپین د بري شال دی بیا دې د حریت او ازادۍ ختلی پال دی بیا دې د حریت او ازادۍ ختلی پال دی بیا دې مبارک شتا ګټلی استقلال دی بیا دې مبارک شتا ګټلی استقلال کورې د ښکلا هېواد نوی دی جمال دی ایښی دی په ټنډه د شهید د وینو خال دی بیا دې د حریت او ازادۍ ختلی پال دی بیا دې د حریت او ازادۍ ختلی پال دی بیا دې مبارک شتا ګټلی استقلال دی بیا دې مبارک شتا ګټلی استقلال دی بیا دې مبارک شتا ګټلی استقلال دی ډیر عالی ډیره زیاته مننه له تاسو چې په خپلو خوږو او غبرګو ښکلو اوازونو کې مو ترنم راوړاندې کړ وایي عمري صاحب وایي جهان لیدم د جهان په خلاف وجنګېدم جهان لیدم چې د جهان په خلاف وجنګېدم زه یې د هر غربي ارمان په خلاف وجنګېدم د ناممکن بری امید را سره خدای را سره د ناممکن بری امید را سره خدای را سره تکې تنها د لوی کاروان په خلاف وجنګېدم ما جهادي د ازادۍ احساس له پیله درلود مستغفر صاحب ما جهادي د ازادۍ احساس له پیله درلود چې د راغلو د فرمان په خلاف وجنګېدم. قدرمنو لیدونکو د خپرونې په دې برخه کې اړیکه راخلو. سلام، ستړي مه شئ، جوړ په خیر.
درنو لیدونکو تاسې زموږ خپرونه د ازادۍ شعر تر سرلیک لاندې همداسې به د افغانستان ملي تلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه ګورئ. زموږ د خپرونې د ټلیفون شمیره پر سکرین ښکاري. همداسې به راسره برخه واخلئ او نیغ په نیغه زموږ سره په خپرونه کې ګډون وکړئ. سلام، ستړي مه شئ، جوړ په خیر. بیا هم زموږ اړیکه پرې شوه، څه تخنیکي ستونزه ده. ورځو بهار صاحب، تاسې هم د دغې معنوي ورځې، د دغې ورځې هغه ورځ چې د افغانستان په معاصر تاریخ کې به همدغه ورځ تر ابده پورې په زرین قلم ولیکل شي چې دا به په ټوله کې زموږ لپاره او د هر افغان لپاره هغه ورځ ده چې هیڅکله به هیره نه شي. د همدغې ورځې پر ارزښت له تاسې څخه اورو چې د دغې ورځې ارزښت د شعر په ژبه راته وړاندې کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم تاسو ته د ملي راډیو تلویزیون ټولو همکارانو ته او خپل ګران مجاهد ولس ته دغې ورځې مبارکي وایم. ما سره هم د قدرمن شاعر ورور د عبدالله ستومان یو شعر ده، اورو یې په مینه یې اورو. درته وړاندې کړو. برکت د قربانیو د انعام د ذوالجلال، یو خپلواک شرعي نظام دی څوک نه لري مثال. برکت د قربانیو د انعام د ذوالجلال، یو خپلواک شرعي نظام دی څوک نه لري مثال. استقلال 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 استقلال. دلته وینې نظرانه شوې، دلته ګل ځوانۍ ایرې شوې، دلته سره اورونه ښکل شو، دلته غوښې شوې پخې، دلته داسې مینه وشوه چې مجنون فرهاد شو هیر. کیسې دلته را ژوندۍ شوې د احد د معرکې، دلته اور سره ویلو بله پتنګ سره سیال. برکت د قربانیو د انعام د ذوالجلال، برکت د قربانیو د انعام د ذوالجلال، یو خپلواک شرعي نظام دی څوک نه لري مثال. استقلال 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 استقلال. درز او دروز به و د جنگ اور به، درز او دروز به و د جنگ او وردی بسر مرمۍ، د جنت غوندې احساس وشوې جذبې بلې ونۍ. د اواز به بدرګو ستا رضا کړي را نصیب، په سلګو کې شازلمو بکړې الله ته د زارې. انتر عرش بشو پورته د مینو زړو احوال. استقلال استقلال استقلال. برکت د قربانیو د انعام د ذوالجلال، یو خپلواک شرعي نظام دی څوک نه لري مثال. استقلال 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 استقلال. امارت در نظر کړه عمر ټوله زندگی، قافله د استشهاد درنه قربان کړه حقانی. ګلابي مشر منصور درنه په اور کړلو کباب، د یوسف په سریا سر کړه درته ورکه ګل ځواني. د دلاستمان شولو د تاریخ زمین خال،
استقلال 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 برکت د قربانیو د انعام د ذوالجلال یو خپلواک شرعي نظام دی څوک نه لري مثال استقلال 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 استقلال. ډېره زیاته مننه ښاغلی محترم محمد بهار صاحب چې په خپل خوږ او ښکلي غږ کې د ستومان صاحب بیتونه د ترنم په تال وویل او زموږ ادبي تنده هم خړوبه شوه. درنو لیدونکو، جهادي ادبیاتو په تیر 20 کلن جهادي سفر کې د غربي نړۍ پر وړاندې د فکري مبارزې په برخه کې رغنده رول لوبولی او دا هغه ادبیات دي چې اوس هم پالل کیږي او ګڼه کسانو په دې برخه کې خپل قلمي ځواک ازمایلی. ورځو اړیکو ته. سلام، ستړي مه شئ، جوړ په خیر. وعلیکم السلام، جوړ په خیر، تاسو ښه یاستئ؟ ډېره زیاته مننه. لومړی خو د اسد یا زمري د 40مې ورځې په ویاړ مبارکي درته وایم او د هغه ورځ ده چې زموږ په تاریخ کې به ابدي وي. بیا مو نوم مو وایي او له کوم ځایه مو اړیکه نیولې؟ زه خو عبدالله تیزاب یم او د کابل ښار نه مې سره اړیکه نیولې ده او د ملي رادیو تلویزیون له طریقه تاسې ته او خپلو ګرانو هیوادوالو ته د دغې ویاړمنې ورځې مبارکي وایم. ډېره زیاته مننه تیزاب صاحب. خپرونې ته هر کله راشئ. څه دې راوړي او څه درنه اورو دا چې دغه ورځ ده او مخکې مو د همدې ورځې په ارزښت خبرې وکړې. له تاسې څخه اورو څه مو راوړي خپرونې ته. زه به در سره دغې ورځې په اړه باندې خپل یو نظر شریک کړم او د نظر نه وروسته به در سره یو خپل یو وړوکی ګوډ مات غوندې نظم شریک کړم. مهرباني ګوډ مات به نه وي انشاءالله چې رک روغ به وي. اورو دې مهرباني. نظر زما داسې دی، ګورئ دغه د استقلال او د ازادۍ ماده یا د خپل د هیواد دپاره د استقلال او د ازادۍ ماده دا الله تعالی مثلا په هر یو زنده سر کې ښودې ده. مثلا د خپل حریم نه دفاع، د خپل ناموس نه دفاع ماده چې کومه ده. غږ مې اورئ؟ مهرباني اورو دي مهرباني. دغه دفاع ماده الله تعالی په هر زنده سر کې ښودې ده. موږ او تاسې ولیدل چې دغه ژوندی تاریخ زموږ استاد شو مخکې پروت دی. دغه 20 کلن اشغال چې کوم دغه د محو کولو دپاره یا دغه ازادۍ اخیستلو دپاره دغه د ازادۍ سرلارو ډېره زیاته قرباني ورکړه. خپل سرونه یې نترانه کړله، خپلې وینې یې تویې کړلې، نو حتی تر دې پورې چې د خپلو خوږو وجودونو نه بارود تاو کړه او دغه ازادي او استقلال دغه افغانستان ولس ته او دغه زموږ ګران هیواد ته وبخه. له شک پرته نو بیا هم د ټولو هیوادوالو ته دغه تلویزیون د لارې دغه سترې ویاړمنې ورځ مبارکي وایم. الله دې دغه اشغال چې کوم دغه 20 کلن اشغال او دا د منځه لاړه، بیا دې دغه شان ورځې په ګران افغانستان باندې نه راځي. بیا هم ټولو ته د استقلال مبارکي وایم. ډېره زیاته مننه سیلاب صاحب. ډېر خوږ نظر دې وړاندې کړ. پر همدې هیله چې د ژوند تر پایه پورې همدغه راز راتلونکي نسلونه مو هم د نن په څېر خپلواک واوسي او د هغو ځوانانو او د هغو وتلو مجاهدینو سرښندنې په واقعي ډول باندې د ستاینې وړ دي چې د دوی برکت و چې موږ تاسې نن په خورا ډاډمنې امنیتي فضا کې ژوند کوو. ورځو غزل یا بیت درڅخه اورو، مهرباني وکړئ. او بالکل دغه د ازادۍ په اړه باندې سره یو 3 بیت بیا د هغې نه وروسته یو وړوکی نظم درته کوم که وخت لرئ. یو 3 بیت دي وایي له نفرت ډک زړونو باندې نشي له نفرت ډکو زړونو باندې نشي محبت په تعویذونو باندې نشي که الهام د طالبانو نه وانخلي که الهام د طالبانو نه وانخلي دا په تشو شعارونو باندې نشي. ډیر زبردست. او وی ازادي کوتک ټوپک او سکان غواړي. ازادي کوتک ټوپک او سکان غواړي، ازادي په پرلتونو باندې نشي. ډیر عالی. یو نظم دی وی ازادۍ ته مې لیکلی دی، خدای دې وکړي ستاسې د خوښې وړ وګرځي. وی ازادي یو ستر نعمت دی
ازادي یو ستر نعمت دی، دا اساس د انسانیت دی، یوه خوشحاله زندګي ده، په منځونو کې الفت دی. مونږ هسکه غړۍ راغلو، جهان واړه خجالت دی. مونږ هسکه غړۍ راغلو، جهان واړه خجالت دی. په دې خاوره دې وطن کې یو سپېڅلی حکومت دی، له کونړ تر بدخشانه یو پرامن سکونت دی. پرمختګ د ترقي د کشتیفه د زراعت دی، د هیواد په پرمختګ کې د ملا رور دخالت دی. د زور غصب ملا شوه ماته، په زورواکو بد حالت دی. ازادي که ساتل غواړي نو مکتب ته ضرورت دی. ازادي که ساتل غواړي نو مکتب ته ضرورت دی. د نجات فرښتې راغلي، مظلومانو سهولت دی. د نړۍ زور مات کړی، زمونږ شکر سلامت دی. څنګه چې ستاسې غړۍ دنګې، داسې سپین بیرغ اوچت دی. دا باید بیا ووایه. څنګه چې مننه وایي، څنګه چې ستاسې غړۍ دنګې، داسې سپین بیرغ اوچت دی. د سرو وینو په بدل دی، د سرونو په قیمت دی. دا چې نن ورځ لمانځل کېږي، د پګړیو برکت دی. اخري بیت یې دی وایي، د تېر شوي انقلاب ته تیزاب سل ځل ملامت دی. ډېره زیاته مننه. ډېر ښایسته بیتونه او د ازادۍ د دغې معنوي ویاړ او د دغه ملي ویاړ انځور مو د شعر په ژبه په خورا هنري ډول باندې وړاندې کړ. له تاسې ډېره زیاته مننه. تاسې نه هم مننه، او یو ځل بیا هم د افغانستان غیرتي او مجاهد ولس ته د دغې ویاړمنې ورځې مبارکي وایم. مبارک مو شه. ډېره زیاته مننه. ستاسې د هم مبارک وي. عبدالله تیزاب و درنو لیدونکو چې د فتح او یا هم د خپلواکۍ د ارزښت په تړاو خپل هنري کلام را سره شریک کړ. واقعیت چې ازادي په تورې او یا هم په ټوپک ګټل کېږي، خو په شعور او په قلم سره ساتل کېږي. له نیکه مرغه افغان شازلمو په تیر 100 کلن بهیر کې هغه ویاړ او هغه افتخار د افغانانو پر لمن پرېښودو چې تر پایه به موږ ستایو او قدرونه به یې کوو. قدرمنو لیدونکو، د خپرونې په دې برخه کې زموږ همکارانو ترانه نشر ته چمتو کړې. ورځو ترانه په ګډه سره ورو، بیرته ژر راګرځو. د ازادۍ ترانه اورو او را سره سمیم صاحب مالتیا کوي. سمیم صاحب له تا څخه ترانه اورو او بیا هم هرکلی درته وایو بخیر راغلی. مننه. لومړی تاسو او د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون ټولو درنو قدرمنو اوریدونکو او د افغانستان مؤمن او مجاهد ملت ته د زړه له تله د دې سپېڅلې بریا او ازادۍ او استقلال مبارکي وایو. الله تعالی دې دغه ازادي همیشنۍ کړي. آمین. الله تعالی دې نور هیواد د بدخوالیو او د ناامنیو خواته نه وهي. آمین. آمین ثم آمین. نو د ایاز صاحب یو شعر دی. ایاز ملا به یادوي. ایاز ملا. او ایاز ملا صاحب خو بس ګلان کوي ماشاءالله. ډېر خوږه او زبردسته شاعري کوي. نن یو څه مریض هم یم، خو بیا هم که ملګري همت وکړي انشاءالله ښه خوند به وکړي. دوی کله در سره مالتیا کوي، واقعیت داسې خوند کوي سمیم صاحب چې هغه خوند یې څو چنده شي. اورو دی او په ډېره مینه دی اورو. نو تاسو او ټولو درنو دوستانو ته د ډالۍ ډېره زیاته مننه. ټوله نړۍ یو طرف زه او ایمان بله خوا، وموړوئ ودیلي د بیا هم جهان بله خوا. ټوله نړۍ یو طرف زه او ایمان بله خوا، وموړوئ ودیلي بیا هم جهان بله خوا. وموړوئ ودیلي بیا هم جهان بله خوا. تا خپل وجدان خرڅ کړلو، ځان دې کړ پرېشه آباد. تا خپل وجدان خرڅ کړلو، ځان دې کړ پرېشه آباد. ما کفار پرېوت ځپل دا د وجدان بله خوا، وموړوئ ودیلي بیا هم جهان بله خوا. ټوله نړۍ یو طرف زه او ایمان بله خوا، وموړوئ ودیلي بیا هم جهان بله خوا. وموړوئ ودیلي
بیا هم جهان بلا خوا ډیر زبردست یو ډیر په زړه خواته پورې. ډالرې وي سرې سپینې تحفې وي او یو خواته ډالرې وي سرې سپینې تحفې وي او دین ساتل عزت ساتل ننګ پر قرآن بله خوا وموړوئ ودې لید بیا هم جهان بلا ټوله نړۍ یو طرف زه او ایمان بله خوا وموړوئ ودې لید بیا هم جهان بله خوا وموړوئ ودې لید بیا هم جهان بلا خوا یو شکر خدا دی چې دا ټول کفر سر ټیټې شول یو شکر خدا دی چې دا ټول کفر سر ټیټې شول دلته ازادي راتلل دا لوی احسان بله خوا وموړوئ ودې لید بیا هم جهان بله خوا ټوله نړۍ یو طرف زه او ایمان بله خوا وموړوئ ودې لید بیا هم جهان بلا خوا وموړوئ ودې لید بیا هم جهان بلا خوا څوک چې لا هم نه مني دا نظام او دا امن څوک چې لا هم نه مني دا نظام او دا امن نو ذهن یې اوښتی دی زما په ګمان بله خوا وموړوئ ودې لید بیا هم جهان بله خوا ټوله نړۍ یو طرف زه او ایمان بله خوا وموړوئ ودې لید بیا هم جهان بله خوا وموړوئ ودې لید بیا هم جهان بلا خوا کړي خدمت پردیو ته او د خپلو پښې وهي کړي خدمت پردیو ته او د خپلو پښې وهي نو نه دې کړي آیاس مولا رب انسان بلا خوا وموړوئ ودې لید بیا هم جهان بلا خوا ټوله نړۍ یو طرف زه او ایمان بلا خوا وموړوئ ودې لید بیا هم جهان بلا خوا وموړوئ ودې لید بیا هم جهان بلا خوا ډیره زیاته مننه له تاسې او ښاغلی صمیم صاحب کور مو ودان چا په دې لاره کې ګل ایښی تللی چا په دې لاره کې ګل ایښی تللی پکې راز مکمل ایښی تللی صمیم صاحب د دغه ګل محافظت په کار دی د دغه ګل محافظت په کار دی د امانت یو وتل ایښی تللی او پلونه محکم ورپسې ږدی ملګرو بهر صاحب پلونه محکم ورپسې ږدی ملګرو هغه پر دې مسیر پال ایښی تللی له تاسې هم ډېره زیاته مننه قدرمنو لیدونکو تاسې همدا شیبه د افغانستان ملي ټلویزیون څخه د ازادۍ شعر تر سرلیک لاندې د زمري ریاست د 23مې ورځې په ویاړ ځانګړې خپرونه ګورئ په دې خپرونه کې د هیواد نوموت یو تکړه ترنم ویونکي راسره په مرکزي استودیو کې میلمانه دي او همدغه راز پر سکرین زموږ د اړیکې شمیره ښکاري همدا شیبه زموږ سره په دغې خپرونه کې برخه واخلئ او راسره نیغ په نیغه اړیکه ونیسئ ورځو اړیکې ته سلام ستړي مه شئ جوړ په خیر خیر اوسئ آباد اوسئ مننه آباد اوسئ لومړی دې دا خوږ نوم ووایه له کوم ځایه دې اړیکه نیولې وروسته به بیا د زړه خولې ته راشو نوم مې حفیظ ګل محمد عادل دی له هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ عادل صاحب خپرونې ته هر کله راشئ قدمونه مو زموږ پر لیمو لومړی خو د زمري یا اسد د 23مې ورځې مبارکي درته وایم او بیا مو څه راوړي په څه مو نازوئ آباد اوسئ تاسو ته هم دغه ورځ مبارک او ټولو هیوادوالو ته
نو د مخبت صاحب یو ترانه را سره ده. مهرباني په مینه یې اورو. په ترنم کې به درته راځم انشاءالله. بس په ترنم کې به راته ووایي، خوند به وکړي، بیخي به خوند وکړي. له ختیځه تر لوېدیځه له جنوبه تر شماله شعره جوړ به ای وطنه بې مثاله او بې سیاله. له ختیځه تر لوېدیځه له جنوبه تر شماله شعره جوړ به ای وطنه بې مثاله او بې سیاله. شعره جوړ به ای وطنه بې مثاله او بې سیاله. بدرنګیو کډه وکړه ټول ښکلا ته لاس پکاریو. بدرنګیو کډه وکړه ټول ښکلا ته لاس پکاریو. شی آباد به زموږ کوره موږ یو ټول دی تلې والا. شعره جوړ به ای وطنه بې مثاله او بې سیاله. شعره جوړ به ای وطنه بې مثاله او بې سیاله. جوړونې ته د ژمنیو ستا پالنه متعهد دی. جوړونې ته د ژمنیو ستا پالنه متعهد دی. برخمن باشې له هر څه ته به ساتو له زواله. شعره جوړ به ای وطنه بې مثاله او بې سیاله. له ختیځه تر لوېدیځه له جنوبه تر شماله شعره جوړ به ای وطنه بې مثاله او بې سیاله. شعره جوړ به ای وطنه بې مثاله او بې سیاله. شل کلن زخمونه ډېر دي درملنه وخت غواړي. شل کلن زخمونه ډېر دي درملنه وخت غواړي. واکمنان ورته چمتو دي مخبت تا یم خوشاله. شعره جوړ به ای وطنه بې مثاله او بې سیاله. ډېر په زړه پورې. شعره جوړ به ای وطنه بې مثاله او بې سیاله. ډېره زیاته مننه عادل صاحب چې په خپرونه کې زموږ سره مال شوی او اړیکه مو راسره ونیوه او همدغه راز په خپل خوږ غږ کې مو ترانم راوړاندې کړ. عادل صاحب قدرمنو لیدونکو چې د ویاړلي هلمند څخه یې برخه راسره اخیستې وه. ارواښاد اجمل خټک وایي چې د محروم دهقان په خوله یوه ټپه شوم. د محروم دهقان په خوله یوه ټپه شوم. د مزدور خړو خولو کې ولوله شوم. د پښتون په خاوره چغه د غیرت شوم. د پښتون په خاوره چغه د غیرت شوم. د اولس د کور تیارو ته سره ډیوه شوم. قدرمنو لیدونکو همداسې به یو بل اورېدونکی هم را سره په خپرونه کې مل شوی ورځو له ده سره به هم خبرې وکړو. سلامونه، ستړي مه شئ، جوړ په خیر. علیکم السلام. سلامونه تاسو ته، تاسو ګرانو لیدونکو ته. آباد اوسئ. وعلیکم السلام. لومړی خو د دغې سترې ورځې مبارکي درته وایم چې په همدې ویاړلې ورځ مو او د همدغې ورځ په ویاړ مو ځانګړې خپرونه ده د ازادۍ شعر تر سرلیک لاندې خپرونې ته هر کله راشئ. څه درڅخه اورو؟ خیر پېژندی شعر نه لرم، خالي یو
تاسو له د تلویزیون له لارې نه خلکو ته یو د مبارکۍ پیغام ورکړو. ډېره زیاته مننه. او ترڅنګ یې دا خوږ نوم دې هم راته ووایه. نوم مبارک دی؟ زما نوم رحمت الله دی او فیضمنې تخلص کوم د لوګر ولایت څخه. رحمت الله د لوګر ولایت څخه، مهرباني. غواړم ستاسو تاریخ نه غواړم چې ټولې درنې او درنې کورنۍ ته خپل غمځپلي ولس لپاره د دې سترې بریا مبارکي وایم. کومې نه ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ. همداسې به د غږ خپور شو او مبارکي موږ هم واخیسته. تاسې ته د هم مبارکي. څه دې راوړي خپرونې ته؟ مننه. خیر اوسئ. خالي همدا یو پیغام خپور کوه ما چې ستاسو له تاریخ نه پیغام خلکو ته ورسوم او خوښ شوم چې ستاسو غږ مې واورېد. همدا اوس هم برنامې ته ناست یم چې د ترنم مې واورېد، ډېر زیات خوند یې راکړ. ډېره زیاته مننه رحمت الله ورور چې په خپرونه کې مو را سره بحث برخه واخیسته. آباد اوسې. مستغفر صاحب لیدونکي او همدغه راز اورېدونکي د دغې ورځې په تړاو او تر څو دا ورځ را رسېدلې نه ده، د زمري 24مه هغه ورځ ده چې په دغه ورځ افغانستان واقعیت سکون ترلاسه کړ او د جنګ لړۍ له خوږ وطن څخه ختمه شوه. ورځو تاسې بیا هم د ترنم په تال موږ سره پاتې شئ او د ترنم په تال مو وزنګوئ او دا ځل هم همدغسې شرنګېدلی غزل یا نظم درڅخه اورو. دغه ورځ دا خوشحالي به کوو او دا ورځ به پالو او د زړه په وینه به یې ساتو. مهرباني مستغفر صاحب. خیر مولانا قدرمن صاحب. دوی در سره ملتیا کوي که نه دا ووایه. زه په خپل وار سره د ازادۍ دپاره د کاروان صاحب پیر محمد کاروان صاحب شعر وړاندې کړم. مهرباني. محترم طاهر بهار مولوي صاحب مولوي عبدالواسع سمون صاحب به ملتیا را سره وکړي. خوند به وکړي. مستغفر صاحب په مینه دې اوري. درې مستې اژدهاوې د کړې ماتې خو نړۍ غلام خود غلام شي په شمار یوه ګړۍ غلام خود غلام شي په شمار یوه ګړۍ درې مستې اژدهاوې د کړې ماتې خو نړۍ غلام خود غلام شي په شمار یوه ګړۍ غلام خدا غلام شي په شمار یوه ګړۍ مضمون د استقلال په ټول جمال او په جلال مضمون د استقلال په ټول جمال او په جلال روان وایستا ژبه پکې مشاتړ تړی غلام خدا غلام شي په شمار یوه ګړۍ غلام خدا غلام شي په شمار یوه ګړۍ درې مستې اژدهاوې د کړې ماتې خو نړۍ غلام خدا غلام شي په شمار یوه ګړۍ غلام خدا غلام شي په شمار یوه ګړۍ خوږه دې په میوو شه ذایقه د ټول جهان خوږه دې په میوو شه ذایقه د ټول جهان وږمې دې د زعفرانو دې خورې شه په نړۍ غلام خدا غلام شي په شمار یوه ګړۍ غلام خدا غلام شي په شمار یوه ګړۍ درې مستې اژدهاوې د کړې ماتې خو نړۍ غلام خدا غلام شي په شمار یوه ګړۍ غلام خدا غلام شي په شمار یوه ګړۍ تر ټولو ښه ملګری شي د خدای د ټول بشر تر ټولو ښه ملګری شي د خدای د ټول بشر د مینې په زنځیر کې اوسې ځلنده کړی غلام خدا غلام شي په شمار یوه ګړۍ غلام خدا غلام شي په شمار یوه ګړۍ درې مستې اژدهاوې د کړې ماتې خو نړۍ غلام خدا غلام شي په شمار یوه ګړۍ
غلام خود غلام مشي پشمار یوا ګړی پر لار د ورېښمو کاروان د ښاپیرو پر لار د ورېښمو کاروان د ښاپیرو په پوهه بکړې ماتې د دیوانو حد کړی غلام خود غلام مشي پشمار یوا ګړی غلام خود غلام مشي پشمار یوا ګړی درې مستې اژدهاوې د کړې ماتې خو نړۍ غلام خود غلام مشي پشمار یوا ګړی غلام خود غلام مشي پشمار یوا ګړی. ډیره زیاته مننه مستغفر صاحب چې په خپل خوږ غږ کې مو ترنم راته وویل. ورځو بلې اړیکې ته. سلامونه، ستړي مه شئ، خپرونې ته هر کله راشئ. علیکم سلام، تاسو ستړي مه شئ، ښه یاستئ، جوړ یاستئ؟ کور آباد. نوم مبارک مو او له کومه ځایه مو اړیکه راسره نیولې؟ نوم مې رحیم الله دی له کابل ولایت څخه. رحمت الله؟ رحیم الله. رحیم الله. رحیم الله جانه، خپرونې ته په خیر راغلی. دا چې د زمري یا اسد د 24مې ورځې په ویاړ زموږ ځانګړې خپرونه ده. دغې ورځې مبارکي لومړی تاسې ته وړاندې کوو او بیا د څه راوړي خپرونې ته؟ خیر اوسئ، مننه، ژوندی اوسئ. زما یو دان دوبیتي راوړی دی چې ستاسو درنه حضور ته تقدیم کوم. مهرباني، ارشاد اوري. وای ما سره چې ګرځې سپین کفن له سره وتړه، ما سره چې ګرځې سپین کفن له سره وتړه، ښه درته معلوم یم چې غلامي د بل چا نه منم. بس همدغومره اورېدنه مو ډېره زیاته مننه. ډېره زیاته مننه. قدرمن لیدونکو، رحیم الله و چې د کابل څخه یې اړیکه راسره نیولې وه او خپل یو بیت یې ووایه. یوه غوښتنه باید له قدرمنو لیدونکو څخه وکړم، دا چې زموږ ځانګړې خپرونه ده د ازادۍ شعر تر سرلیک لاندې یوازې مو دغه خپرونه ازادۍ ته وړاندې کړې ده او د همدې ورځې په تړاو خپل هنري کلامونه او بیتونه راسره شریک کړئ. ورځو بلې اړیکې ته. سلامونه، ستړي مه شئ، جوړ په خیر. وعلیکم سلام، جنتیار کوچا یم، پکتیا ولایت نه مې اړیکه نیولې ده. کوچا صاحب له پکتیا څخه ښه راغلی. د دنګو نښترو څخه هرکلی درته وایو، ستړي مه شئ، څه مو راوړي؟ قربان مو شم، الله مو حفاظت وکړه. بس چې خپرونه مې تعقیب کړه او زنګ مې ووایه او له ما سره خو یو ترنم ده، ما د ازادۍ د ورځې په باره لیکلی ده. خوند به وکړي، په مینه یې اورو. ارشاد. ورځه ما خپل ترنم ته تاسو سره شریک کوم. اورئ، مینه، مهرباني. نن په ګران وطن کې خپلواکي را سره ولمانځه، وګرانه اولسه ازادي را سره ولمانځه، وګرانه اولسه ازادي را سره ولمانځه. نن په ګران هېواد کې خپلواکي را سره ولمانځه، وګرانه اولسه ازادي را سره ولمانځه، وګرانه اولسه ازادي را سره ولمانځه. ډېرې کار کړی مو دلته خاورو ته سپارلې دي، ډېرې کار کړی مو دلته خاورو ته سپارلې دي. هغه په حساب قربانۍ را سره ولمانځه، وګرانه اولسه ازادۍ را سره ولمانځه، وګرانه اولسه ازادۍ را سره ولمانځه. نن په ګران هېواد کې خپلواکۍ را سره ولمانځه، وګرانه اولسه ازادۍ را سره ولمانځه، وګرانه اولسه ازادۍ را سره ولمانځه. دلته مو نښتر ځوانۍ را ړنګې شوې دي،
ډېر عالي. دلته مو نښتر نصر ځوانۍ راړنګې شوې دي، هغه کونډې پېغلې ناوکۍ راسره ولمانځه، وګرانه ولسه ازادۍ راسره ولمانځه، نن په ګران وطن کې خپلواکۍ راسره ولمانځه، وګرانه ولسه ازادۍ راسره ولمانځه، وګرانه ولسه ازادۍ راسره ولمانځه. زه د جنت یار کوچي شعرونه درته وایمه، زه د جنت یار کوچي شعرونه درته وایمه، ته د غزل هرا کړی راسره ولمانځه، وګرانه ولسه ازادۍ راسره ولمانځه، نن په ګران وطن کې خپلواکۍ راسره ولمانځه، وګرانه ولسه ازادۍ راسره ولمانځه، وګرانه ولسه ازادۍ راسره ولمانځه. ډېره زیاته مننه کوچای صاحب چې د پکتیا څخه په خپرونه کې برخه اخیستې وه او د ازادۍ په تړاو خپل بیتونه راسره شریک کړ. قدرمنو لیدونکو تاسو ته زموږ د خپرونې شمیره پر سکرین ښکاري، همداسې به زموږ سره په خپرونه کې برخه واخلئ او د فتحې او یا هم د خپلواکۍ په تړاو خپل بیتونه نظمونه راسره شریک کړئ. ورځو بلې اړیکې ته. سلامونه، ستړي مه شئ، جوړ تازه. زما غږ اورئ؟ په خیر اوسئ، تاسو څنګه یاست؟ په خیر یاست؟ جوړ یاست؟ ډېره زیاته مننه. زه هم ښه یم، روغ رمټ یم، په دې هیله چې تاسو هم روغ یاست. مهرباني، نوم مبارک مو له کومه ځایه مو اړیکه نیولې؟ نو د وزیر اکبر خان نه تماس نیولی ده، غواړم چې یو ښه د ازادۍ په باره کې یو دانه شعر درته شینواره صاحب ستړي مه شئ، مهرباني اورئ. مهرباني. هېواد غوښتي بیا سپینې جامې د ازادۍ، خواري دې په زلفو کې وږمې د ازادۍ، خواري دې په زلفو کې وږمې د ازادۍ، گلبر کی غواړي د لیدې دا نوې امید ګل، گلبر کی غواړي د لیدې دا نوې امید ګل. ډېر عالي. بلبل پناڅا وایي زمزمې د ازادۍ، بلبل پناڅا وایي زمزمې د ازادۍ، خواري دې په زلفو کې وږمې د ازادۍ. ډېر عالي، ډېر عالي. لا من برخمن د هر وګړی د وطن، لا من برخمن د هر وګړی د وطن، د مینې له حجرې اوري نغمې د ازادۍ، د مینې له حجرې اوري نغمې د ازادۍ، خواري دې په زلفو کې وږمې د ازادۍ. هېواد غوښتي بیا سپینې جامې د ازادۍ، هېواد غوښتي بیا سپینې جامې د ازادۍ،
خواري دي په زلفو کې وږمې د ازادۍ لستړي ماز نه راغلی مو د پاس له زړونو شپول ته لستړي ماز نه راغلی مو د پاس له زړونو شپول ته خوښۍ لکه رمې 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 د ازادۍ خوښۍ لکه رمې 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 د ازادۍ خوري دي په زلفو کې وږمې د ازادۍ خوري دي په زلفو کې وږمې د ازادۍ انظور د یووالي اطمینان او پرمختګ انظور د یووالي اطمینان او پرمختګ ژوندي دې وي دایمي عالمي د ازادۍ ژوندي دې وي دایمي عالمي د ازادۍ خور دي په زلفو کې وږمې د ازادۍ هېواد غوښتي بیا سپینې جامې د ازادۍ هېواد غوښتي بیا سپینې جامې د ازادۍ خور دي په زلفو کې وږمې د ازادۍ اغزالي مو په روح کې ازادي د له ازله اغزالي مو په روح کې ازادي د له ازله پر زړو باندې مو لیکلي کلمې د ازادۍ پر زړو باندې مو لیکلي کلمې د ازادۍ خور دي په زلفو کې وږمې د ازادۍ هېواد غوښتي بیا سپینې جامې د ازادۍ خور دي په زلفو کې وږمې د ازادۍ څلور لسیزې ستړی خوارو له سعادت مله څلور لسیزې ستړی خوارو له سعادت مله کوي اوس په آرام خې کې دامې د ازادۍ کوي اوس په آرام خې کې دامې د ازادۍ خور دي په زلفو کې وږمې د ازادۍ خور دي په زلفو کې وږمې د ازادۍ هېواد غوښتي بیا سپینې جامې د ازادۍ هېواد غوښتي بیا سپینې جامې د ازادۍ خور دي په زلفو کې وږمې د ازادۍ خور دي په زلفو کې وږمې د ازادۍ د وزیر اکبر خانم تماس نیولې ده حافظ محمد اسلم حذیفه مننه خیر وشي ډیره زیاته مننه حذیفه صاحب چې په خپل خوږ غږ کې مو ترنم را وړاندې کړ قدرمنو لیدونکو حذیفه صاحب و چې د ازادۍ د ارزښت په تړاو د شعر په ژبه را سره ترنم وړاندې کړ له تاسې ډیره زیاته مننه په دین وطن باندې نن کړی دی په دین وطن باندې نن کړی دی تر شای غره کې مورچل ایښی تللی مستغفر صاحب دا تک سپین توغې په یادګار راپاتې دا تک سپین توغې په یادګار راپاتې دا چې پاس په کابل ایښی تللی زما به اوښکې پرې راتوی شي بدره زما به اوښکې پرې راتوی شي بدره انځور یې زما په ګوګل ایښی تللی نو د دې بیرغ د دې ویاړ او د دې ورځې ساتنه او پالنه د هر افغان مسؤلیت دی او پکار ده چې تر پایه پورې هیچ چاته دا وظیفه ورنکړو چې خدای مکړه زموږ دغه ډاډه امنیت
خراب کړي او زموږ په چارو کې مداخله وکړي. قدرمنو لیدونکو تاسې ته زموږ شمیره پر سکرین ښکاري، همدا شیبه را سره په خپرونه کې برخه واخلئ او د ازادۍ یا فتحې په تړاو خپل شعرونه او خپل هنري کلامونه را سره شریک کړئ. قدرمنو لیدونکو ورځو سمیم صاحب ته. سمیم صاحب بیا هم دا چې وخت را سره ملتیا نوره نه کوي، ناچاره یو چې له قدرمنو لیدونکو سره خدای پاماني وکړو. قدرمنو لیدونکو د ورځو ترانې ته او سمیم صاحب څخه ورمهرباني. مننه. د استقلال یو ترانه ده، بیا هم د ملګرو په بدرګه باندې مهرباني. ترانه د نموتي شاعر مولوي محمد هاشم ذاکر صاحب ده. ټول ولس ته د ډالۍ مستغفر صاحب او بهار صاحب دي هم د دوی په مالتیا بله هم خوند وکړي. خوند به وکړي. خپلواک سباون خپلواک شو اذان، الله اکبر الله اکبر. خدای مات کړو اشغال تورتم د زمان، الله اکبر الله اکبر. خپلواک سباون خپلواک شو اذان، الله اکبر الله اکبر. خدای مات کړو اشغال تورتم د زمان، الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. شوی ماتی تیاری سپین لمر شو امام، شوی بار جنازی د غرب د مشام، شوی ماتی تیاری سپین لمر شو امام، شوی بار جنازی د غرب د مشام. راځي ګړندی د ورځو کاروان، الله اکبر الله اکبر. خپلواک سباون خپلواک شو اذان، الله اکبر الله اکبر. خدای مات کړو اشغال تورتم د زمان، الله اکبر الله اکبر. ښکارا شوې سپېدې د جام پر منار، د سپینو سپېڅلو رڼاوو قطار. ښکارا شوې سپېدې د جام پر منار، د سپینو سپېڅلو رڼاوو قطار. شو څرک د سهار د غم پر اسمان، الله اکبر الله اکبر. خدای مات کړو اشغال تورتم د زمان، الله اکبر الله اکبر. خواږه وي ګلان سپرلی وي آزاد، وی هسکه شمله د غازي هیواد. خواږه وي ګلان سپرلی وي آزاد، وی هسکه شمله د غازي ګران هیواد. پامیر به کوي د فتح اعلان، الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. زرغون بچه بیا زموږ د زرغون بچه بیا زموږ د مینې ګلزار، وی غرونه هواري به ټول لالزار. زرغون بچه بیا زموږ د مینې ګلزار، وی غرونه هواري به ټول لالزار. ذاکر به پرې تیر ذاکر پرې تیر شو د وینو طوفان،
الله اکبر الله اکبر خپلواک سباون خپلواک شو اذان الله اکبر الله اکبر خدای مات کړو اشغال تورتم د زمان الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. بله قدرمنو لیدونکو دا وه د نن خپرونه له تاسو هم ډیره زیاته مننه چې په دغې ارزښتناکې خپرونه کې مو د دغې ملي ویاړمنې ورځې په پار راسره بیتونه سره شریک کړل. قدرمنو میلمنو له تاسو هم ډیره زیاته مننه چې راغلی په خپرونه کې مو زموږ سره برخه واخیسته. تر بیا ښې چارې ښه وخت.